السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته ښه راغلاست. نن زموږ درس دی s'excuser en français، یعنی په فرانسوي کې بخښنه غوښتل. دغه څلور اصطلاحات pardon، excusez-moi، désolé، navré، دا څلور اصطلاحات څه معنا لري، چیرته او څنګه استعمالي. ویډیو تر پای را سره وګورئ. دا سره د مثالونو تشریح کوم، انشاءالله ډېر ښه به ورباندې پوه شئ. مخکې له چې درس شروع کړو، که چېرې چینل مو سبسکرایب کړی نو چینل سبسکرایب کړئ، زنګ په علامه باندې کلیک کړئ چې هر کله یو نوی درس شیر کړو تاسو لپاره یو خبرداری درشي. راځئ چې اوس درس شروع کړو. لومړی pardon. pardon pardon معنا یعنی وبخښه. Quand on ne comprend pas que dit quelqu'un. Pardon. کله چې موږ پوه نه شو چې یو چا څه ویلي، بیا هغې لپاره موږ دا اصطلاح استعمالوو pardon. یعنې اوس دلته تاسو لپاره دا تشریح کوم چې دا pardon په کوم وختونو کې تاسو استعمالولی شئ. کله چې تاسو سره یو څوک خبرې کوي، تاسو لپاره یو څه وایي خو په هغې تاسو نه پوهیږئ، تاسو ورته وایئ چې pardon. یو کس وایي چې مثلا تو کله راغلی، تو په هغې په خبره پوه نه شولې، بیا pardon یعنې وبخښه چې دې ویلي. یو څوک یو څه درته وایي، ته ورباندې پوه نه شولې، بیا pardon. Vous pouvez répéter s'il te plaît یا s'il vous plaît. مثلا وبخښه کولی شي چې بیا تکرار کړئ په مهربانۍ سره. s'il te plaît په هغه وخت کې استعمالوو چې یعنې یو کس تو ښه پېژني، یو ملګری دې وي، یا مثلا یو لږ انفورمل دی. او s'il vous plaît په هغه وخت کې استعمالوو چې مثلا ډېر ادبي دی، ډېر مؤدب دی s'il vous plaît. یا مثلا داسې هم ویلی شي pardon posé. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Excusez-moi, je n'ai pas compris. یعنې وبخښه والا زه پوه نه شلم، زه پوه نه شلم. دویم quand on a fait du mal à quelqu'un. quand on a fait du mal à quelqu'un. دویم دا pardon په هغه وخت کې استعمالولی شو quand on a fait du mal à quelqu'un، کله چې یو چاته یو زیان ورسوو یا یو څوک وځوروو، یو څوک هارټ کړو، هغې لپاره بیا چې ورنه بخښنه غواړو، په هغه وخت کې موږ pardon استعمالولی شو. لکه په دې مثال کې اوس وګورئ je تو، یعنې په دغه وخت کې تو او vous. مثلا یو چا لپاره که چېرې تو استعمالې یا vous استعمالې، نو هغه تا پورې اړه لري. دلته ما دواړه لیکلي دي. je te demande pardon. Je te demande pardon. Je ne voulais pas te faire du mal. Je te demande pardon. زه تا څخه بخښنه غواړم. Je ne voulais pas te faire du mal. ما نه غوښتل چې تاسو ته زیان ورسوم یا تاسو وځوروم. یا مثلا که چېرې vous استعمالې je vous demande pardon. je vous demande pardon. je ne voulais pas. دلته تو په ځای vous استعمالې، ځکه چې پورې تو لومړۍ جمله کې د vous واخیستو، نو دغه ځای کې هم vous واخلي. je ne voulais pas vous faire du mal. je vous demande pardon. je ne voulais pas vous faire du mal. زه تاسو څخه بخښنه غواړم، ما نه غوښتو چې تاسو وځوروم، یا ما نه غوښتو چې تاسو ته زیان ورسوم، یعنې تاسو څخه بخښنه غواړم. دویم excuse-moi یا excusez-moi. excuse-moi یا excusez-moi. کله چې دا زد چې لیکل شوی دی دا اضافه کو ورسره، دا excusez-moi کېږي، یعنې دا vous لپاره استعمالیږي. او کله چې دا زد ورسره اضافه نه کړو excuse-moi یعنې چو لپاره استعمالیږي. دا excusez-moi یا excuse-moi یعنې دا هم بخښنه غواړم. Cette formule est très commune. Cette formule est très commune. دغه فرمول چې دی یو ډېر عام دی، یعنې په ورځني ژوند کې ډېر زیات استعمالیږي. On l'emploie quand on se sent coupable. On l'emploie quand on se sent coupable.
دا موږ په هغه وخت کې استعمالو کله چې مثلا د یو ملامتیا احساس وکړو، یعنی په یو ځای کې داسې احساس وکړو چې یعنی په دې کار کې زه ملامت وم، نو په هغه وخت کې موږ اکسکیوزیموا یا اکسکیوزموا استعمالو. لکه په دې مثالونو کې وګورئ، اکسکیوزموا یا اکسکیوزیموا هغه نو تاسو پورې اړه لري چې تو لپاره استعمالوئ او که وو لپاره استعمالوئ. Excuse-moi d'avoir cassé ta poupée. Excuse-moi d'avoir cassé ta poupée. بهانه غواړم ستاسو د نانځکې له ماتولو څخه، یعنی بهانه غواړم چې ستاسو نانځکه مې مات کو. دویم مثال، Excusez-moi de vous avoir insulté. Excusez-moi de vous avoir insulté. یعنی ستاسو د سپکاوي کولو څخه بهانه غواړم، یعنی زه ډېر تاسو نه بهانه غواړم چې ستاسو سپکاوی مې وکړو. On peut aussi dire موږ داسې هم ویلی شو. On peut aussi dire موږ داسې هم ویلی شو، یعنی excuse-moi په ځای داسې هم ویلی شو. Je vous présente mes excuses. Je vous présente mes excuses. Je vous présente mes excuses. زه تاسو څخه بخښنه غواړم. Excusez-moi په ځای دا هم استعمالولی شو. Je vous présente mes excuses. دلته اوس په دې مثال کې وګورئ. Je vous présente mes plus sincères excuses concernant mon absence lors de la dernière réunion. Je vous présente mes plus sincères excuses concernant mon absence lors de la dernière réunion. زه له تاسو څخه ډیر په صادقانه توګه بخښنه غواړم چې په تیر غونډه یا جلسه کې زه موجود نه وم، یا داسې مثلا د تیر غونډې په باره کې له تاسو څخه ډیر په صادقانه توګه بخښنه غواړم چې زه پکې غیر حاضر وم او زه پکې موجود نه وم. Je vous présente mes plus sincères excuses. یعنی زه تاسو څخه ډیر په صادقانه توګه بخښنه غواړم. Excuse-moi, tu peux répéter, je n'ai pas compris. Excuse-moi, tu peux répéter, je n'ai pas compris. Excuse-moi وبخه، tu peux répéter ته کولی شي چې بیا تکرار کړي. Je n'ai pas compris زه پوه نه شلم. Mais on l'utilise aussi pour appeler quelqu'un comme un serveur par exemple. Mais on l'utilise aussi pour appeler quelqu'un comme un serveur par exemple. دا excuse-moi هغه وخت کې هم استعمالولی شو کله چې یو چا لپاره غږ کوو. لکه مثال په توګه کله چې مونږ هوټل ته لاړ شو او هلته مثلا یو خدمتګار ته غږ کوو، په هغه وخت کې مونږ هم excuse-moi استعمالوو. S'il vous plaît یا excusez-moi, vous pouvez m'apporter l'adhésivon. S'il vous plaît یا excusez-moi. S'il vous plaît باندې ورته غږ کې که excusez-moi باندې ورته غږ کې. Vous pouvez m'apporter l'adhésivon یعنی s'il vous plaît معنا مهرباني وکړئ. excusez-moi یعنی هغه ته غږ کې یعنی وبخه ورته غږ کې هغه خدمتګار ته غږ کې وایي vous pouvez m'apporter l'adhésivon. تاسو کولی شئ چې ما لپاره بیل راوړئ. vous pouvez m'apporter l'adhésivon. تاسو کولی شئ چې ما لپاره بیل راوړئ. ډیرو بخښه ملګرو، لږ زکام یم، اواز مې لږ خراب غوندې دی. دریم désolé هم وبخه. désolé معنا وبخه، بهانه غواړم. دا په کوم وخت استعمالولی شو؟ On l'emploie également quand on se sent coupable. On l'emploie également quand on se sent coupable. دا désolé په هغه وخت کې استعمالولی شو چې کله د یو ملامتیا احساس وکړو، یعنی کله چې په یو کار کې یو داسې احساس وکړو چې یاره دا کار مې وکړو دلته زه ملامت یم، یعنی بیا یو کس نه بخښنه غواړي، په هغه وخت کې désolé استعمالوي. désolé، je suis désolé یعنی زه بخښنه غواړم. داسې هم استعمالولی شي je suis vraiment désolé. je suis vraiment désolé یعنی زه ډیره بخښنه غواړم. je suis terriblement désolé. je suis terriblement désolé یعنی زه ډیر زیات یعنی زه ډیر په سخت تاسو نه بخښنه غواړم، یعنی ډیر زیات تاسو نه بخښنه غواړم. je suis désolé. je suis vraiment désolé.
je suis terriblement désolé. دا درې واړه کولی شئ چې تاسو استعمال کړئ. Je suis vraiment désolé d'avoir cassé ta télé. Je n'ai pas fait exprès. Je suis vraiment désolé d'avoir cassé ta télé. Je n'ai pas fait exprès. ستاسو د تلویزیون له ماتولو څخه ډیر زیات یعنی ډیر بهانه غواړم یعنی زه ډیر بهانه غواړم چې ستاسو تلویزیون مې مات کو مګر دا ما په قصده نه دی کړی. Je n'ai pas fait exprès. ما له قصده نه دی کړی. څلورم Je suis navré. Je suis navré. Je suis navré یعنی زه بهانه غواړم یا زه ډیر خواشینی یم. دا دو معناو لپاره استعمالیږي یعنی په دو ځایونو کې استعمالیږي. د آخر کې چې او په قوسونو کې لیکل شوی دی که چیرې فیمینین وي نو آخر کې او خم راځي او که چیرې مسکولا وي دا به قوسونو کې چې او دی دا نه راځي. Cela signifie د دې معنا دی être triste de quelque chose. Être triste de quelque chose یعنی یو کار لپاره خواشینی کېدل یا یو کار لپاره خفه کېدل. دویم معنا یې Ça a le même son que je suis désolé. Ça a le même son que je suis désolé. یعنی د je suis désolé په ځای هم استعمالولی شو. دویم استعمال یا دویم معنا دا دی چې je suis désolé په ځای استعمالیږي. څه چې د je suis désolé معنا دی هغه د دې هم دی. Je suis extrêmement navré d'apprendre cette nouvelle. Je suis extrêmement navré d'apprendre cette nouvelle. یعنی د دې خبر په اورېدو سره ډیر خواشینی شوم. دلته چې معنا ورکړه je suis extrêmement navré یعنی ډیر خواشینی شوم یا ډیر خفه شوم. d'apprendre cette nouvelle یعنی د دې خبر په اورېدو سره زه ډیر خواشینی شوم. دا زمونږ درس ومې لرم چې ورباندې پوه شوي یاستئ. که چېرې تاسو کوم مشکل لرئ نو تاسو کولی شئ په کمنټ باکس کې راته ولیکئ چې راتلونکي ویډیو کې د هماغې په باره کې خبرې وکړو. تر راتلونکي ویډیو پورې ښه وخت او ښه ژوند ولرئ.